بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبیا مدثر یم د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې. په دې ویډیو کې موږ تاسو د نهم ټولګي کیمیا مضمون د 13 لوست د عضوي تیزابونو تر عنوان لاندې ولوستئ. نن راځو د تیر لوست په ادامه سره د نهم ټولګي کیمیا مضمون 14 لوست د شحمي تیزابونو تر عنوان لاندې دی مطالعه کوو. په دې لوست کې به موږ تاسو دا وپیژنو چې شحمي تیزابونه خپل څه شي ته ویل کېږي، کوم مواد ته موږ کولای شو چې شحمي تیزابونه وایو. د شحمي تیزابونو او عضوي تیزابونو ترمنځ توپیر څه شي دی. همدارنګه د شحمي تیزابونو عمومي ټوله پیژندګلوي به ولولو. لومړی راځو د شحمي تیزابونو څخه را شروع کوو چې شحمي تیزابونه څه شي ته ویل کېږي. شحمي تیزابونه یا فیټي اسیډز چې دي دا څه شي ته ویل کېږي. موږ تاسو په تیر لوست کې کاربوکسیلیک اسید ویل. یو ور د دې نه مخکې چې شحمي تیزابونه وپیژنو یو ور راځو کاربوکسیلیک اسید ته. په تیر لوست کې موږ تاسو څه شی ولوستل؟ په تیر لوست کې موږ تاسو کاربوکسیلیک اسید ولوستل چې کاربوکسیلیک اسید څه شي ته ویل کېږي. موږ ویل هغه تیزابونه یا هغه اسید چې په خپل ترکیب کې د کاربوکسیل ګروپ ولري د کاربوکسیلیک اسید په نوم سره یادېږي. دا کاربوکسیلیک اسید چې دی دا عموما پر دوه ډوله دي چې یو خپل فیټي اسید ورته ویل کېږي، همدارنګه بل چې دی هغه ته اورګانیک اسید ورته ویل کېږي. یعنی یو ته موږ شحمي تیزابونه وایو او بل ته چې دی هغه ته خپل عضوي تیزابونه ورته ویل کېږي. په دې دواړو کې هغه یوه خبره چې یو شان ده هغه دا ده چې فیټي اسید چې دی هغه هم په خپل ترکیب کې د کاربوکسیل ګروپ لري، د دې په ترکیب کې هم د کاربوکسیل ګروپ شتون لري. همدارنګه اورګانیک اسید چې دی دا هم هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې د چی ګروپ ولري د کاربوکسیل ګروپ ولري. معنی دا چې په دې دواړو کې دا یوه خبره چې ده هغه یو شی ده. خو څنګه موږ تیزابونه وپیژنو چې کوم تیزابونه فیټي اسید یا شحمي تیزابونه دي او کوم تیزابونه اورګانیک اسید یا عضوي تیزابونه دي، یعنی چې دواړه په یو شان ګروپونه لري، یو شان وظیفوي ګروپونه لري، نو دې دواړو ترمنځ توپیر څه شي دی. اوس په فیټي اسیدز کې یو قانون بل هم شته، هغه دا دی کله چې د کاربوکسیل د ګروپ سره داسې یو راډیکل اړیکه پیدا کړي چې د هغه راډیکل د کاربونو شمیر چې دی هغه سره کم وي تر 4 زیات شي، د کاربونو شمیر یې تر 4 زیات شي یا د 4 سره مساوي شي. په دغه وخت کې دغه تیزابونه د چی په نوم سره یادېږي؟ د فیټي اسیدز په نوم سره یادېږي. یعنی د فیټي اسیدز یا هم د شحمي تیزابونو تعریف موږ داسې کولی شو چې شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې د کاربوکسیل ګروپ ولري، همدارنګه د هایدروکاربن یو اوږد زنځیر ولري، داسې زنځیر چې په هغه کې د کاربونونو شمیر یا د 4 سره مساوي یا د 4 څخه سره کم وي زیات وي. کله چې د هایدروکاربن د زنځیر د کاربونونو شمیر یا د 4 سره مساوي شي یا د 4 څخه زیات شو، په دغه وخت کې چې کوم تیزابونه لاسته راځي دغه تیزابونه د شحمي تیزابونو په نوم سره یادېږي. او په اورګانیک اسیدز کې خو دا خبره شته چې د په خپل ترکیب کې د کاربوکسیل ګروپ لري، خو د دې د هایدروکاربن د کاربونونو شمیر چې دی یا د هایدروکاربن کوم زنځیر چې دی د هغه د کاربونونو شمیر به تر 4 سره کم وي، تر 4 به کم وي. کله چې د هایدروکاربنونو د زنځیر د کاربونو شمیر تر 4 کم سو، نو په نتیجه کې چې کوم تیزابونه لاسته راځي دغه تیزابونه د اورګانیک اسید په نوم سره یادېږي. نو فیټي اسیدز ته راځو. فیټي اسیدز کې مو د دې لومړی مو د دې دواړو ترمنځ هغه توپیر وپیژندئ. اوس په فیټي اسیدز کې موږ داسې ویلی شو چې فیټي اسیدز یا شحمي تیزابونه چې دي هغه تیزابونو ته ویل کېږي چې په خپل ترکیب کې د کاربوکسیل ګروپ لري او د هایدروکاربن یو اوږد زنځیر لري، داسې زنځیر چې هغه په خپل ترکیب کې د 4 څخه زیات یا د 4 سره مساوي کاربونونه ولري. اوس د فیټي اسیدز یا هم د شحمي تیزابونو هغه یو تر ټولو کوچنی مرکب چې دی هغه د بیوتاریک اسید په نوم سره یادېږي. د دې هغه تر ټولو کوچنی مرکب چې د بیوتاریک اسید په نوم سره یادېږي درلودونکي د 4 اټومه کاربن دی. یعنی 4 اټومه کاربن چې دی هغه د دې تر ټولو کوچنی څه دی مرکب دی، تر ټولو کوچنی وزن لرونکی مرکب دی یا هم اولنی مرکب دی چې دغه بیوتاریک اسید درلودونکي د مالیکولي فورمول دی چې د مالیکولي فورمول عبارت دی د چې د په خپل ترکیب کې لري 3 اټومه کاربن، همدارنګه 9 اټومه دغه راډیکل چې دی په خپل ترکیب کې لري 9 اټومه هایدروجن، 3 اټومه کاربن او همدارنګه د رابطه لري د COOH یا هم د کاربوکسیل د ګروپ سره. اوس په دې ځای کې که چیرې موږ راسو د هغه جوړښت وګورو، دغه اسیدز چې دی چې د فیټي اسیدز په نوم سره یادېږي په خپل ترکیب کې 4 دانې څه شي لري؟ کاربنونه لري. 3 کاربونه داسې یو کاربن داسې دا 4 دانې کاربنونه. نو موږ خو مخکې داسې ویل چې هغه تیزابونه هغه عضوي تیزابونه یا هغه کاربوکسیلیک اسیدز چې هغه په خپل ترکیب کې 4 یا د 4 څخه زیات کاربنونه ولري نو د چی په نوم سره یادېږي؟ د شحمي تیزابونو په نوم سره یادېږي. نو بیوتاریک اسید چې دی هغه د شحمي تیزابونو هغه لومړنی مرکب دی چې درلودونکی د 4 اټومه کاربن دی. همدارنګه د دې څخه وروسته
د دې یو بل مرکب چې د سټاریک اسید په نوم سره یادیږي. سټاریک اسید چې دی هغه مرکب دی چې په خپل ترکیب کې زیات شمیر کاربن اټومونه لري چې د دې مالیکولي فورمول په داسې ډول دی چې C یعنی د کاربنو شمیر 11 همدارنګه H15 رابطه COOH. دا مرکب مالیکولي فورمول په دې ډول څه دی. سټاریک اسید چې دی هغه یو مشبوع شحمي تیزابونه دي چې درلودونکي د 18 دانې کاربنونه دي او درلودونکي د 14 دانې چې دي هایدروجن اټومونه دي. همدارنګه که چیرې موږ راسو د دې یو بل مرکب ته چې مثلا د اولیک اسید په نوم سره یادیږي. اولیک اسید بیا څه رقم مرکب دی او د دې هغه ساختماني فورمول او همدارنګه مالیکولي فورمول په څه ډول دی. اولیک اسید داسې یو مرکب دی چې درلودونکي د 11 دانې چې دي کاربن اټومونه دي، همدارنګه درلودونکي د 13 دانې چې دي هایدروجن اټومونه دي او د ترڅنګ د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي دي. دا چې دلته د دې د هایدروجنو شمیر چې دی هغه کم دی، نو د دې داسې معلومیږي چې اولیک اسید چې دی هغه انسچوریټډ اسیدز دي یا هم دی غیر مشبوع دي او همدارنګه سټاریک اسید چې دی هغه مشبوع دي. اوس سټاریک اسید کوم خاصیتونه لري او ساختماني فورمول یې څه رقم دی، او اولیک اسید کوم خاصیتونه لري او ساختماني فورمول یې څه رقم دی، راځو دا مطالعه کوو. لومړی راځو د سټاریک اسید څخه را شروع کوو چې سټاریک اسید څه ډول اسیدونه دي او همدارنګه د دې هغه ساختماني فورمول څه ډول دی. که چیرې سټاریک اسید ته راسو نو اوله خبره خو دا ده چې سټاریک اسید هغه تیزابونه دي چې د دې د هایدروکاربن کوم زنجیر چې دی د هغه د کاربنو شمیر چې دی د 4 څخه څه رقم دی، د 4 څخه زیات دی. وخت چې د 4 څخه زیات سول نو دغه اسیدونه چې دی د چی په نوم سره یادیږي، دغه تیزابونه د شحمي تیزابونو په نوم سره یادیږي. یعنی د تیزابونو ته موږ کولای شو چې شحمي تیزاب وایو، ولې ځکه چې موږ داسې ویل چې شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې د کاربوکسیل ګروپ لري او د هایدروکاربن کوم زنجیر چې دی په هغه کې د کاربنونو شمیر د 4 څخه زیات یا د 4 سره مساوي. دغه تیزابونه چې دی عموما په 80 درجه د سانتیګریډ کې په 80 درجه د سانتیګریډ کې د سره کم کېږي دی ویلي کېږي. یعنی د دې هغه میلټینګ پوینټ چې دی یا هم د ویلي کېدو نقطه چې ده هغه 80 درجه د چی ده د سانتیګریډ ده. د دې هغه ساختماني فورمول ته چیرې راسو، ساختماني فورمول په داسې شکل سره دی چې CH3 رابطه CH2 همدارنګه رابطه د کاربوکسیل ګروپ. د دې جوړښت څخه د دې د ساختماني فورمول څخه داسې معلومیږي چې دغه تیزابونه چې دي څه ډول تیزابونه دي، دا مشبوع شحمي تیزابونه دي. څه ډول تیزابونه دي؟ مشبوع شحمي تیزابونه دي. معنا دا چې د دې د کاربن اټومونو ترمنځ هیڅ ډول دوګونی یا درېګونی اړیکه شتون نه لري. د هغه څخه وروسته راځو پسې اولیک اسید ته چې اولیک اسید بیا څه ډول اسید یا هم څه ډول تیزابونه دي. لومړی په اولیک اسید کې د اولیک اسید د مالیکولي فورمول څخه چې مخکې مو تاسو ولیکئ، د مالیکولي فورمول څخه دا معلومیږي چې د دې د کاربنو شمیر چې دی هغه تر 4 زیات دی. وخت چې د کاربنو شمیر تر 4 زیات سونه دا هم سره کم تیزابونه سول، دا هم فیټي اسید یا هم شحمي تیزابونه سول. ولې چې موږ مخکې ویل چې د کاربنونو شمیر د هایدروکاربن د زیر د کاربنونو شمیر د 4 سره مساوي 4 څخه زیات وي، نو دا د چشم نوم سره د شحمي تیزابونو په نوم سره یادیږي. د دې د ویلي کېدو نقطه چې ده هغه عموما 14 درجې د سانتیګریډ ده. یعنی په 14 درجې د سانتیګریډ کې د سره کم کېږي دغه اسید چې دی هغه ویلي کېږي. د دې میلټینګ پوینټ چې دی هغه 14 درجې د سانتیګریډ دی. همدارنګه که چیرې موږ د دې هغه ساختماني فورمول ته راسو، ساختماني فورمول یې په داسې شکل سره دی چې CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه CH همدارنګه رابطه CH2 ضرب و رابطه COOH یا د کاربوکسیل ګروپ. دا د دې هغه چې شو، دا د دې هغه ساختماني جوړښت شو. د دې د ساختماني جوړښت څخه دا یو خبره واضح معلومیږي، هغه دا چې دغه مرکبونه چې دي مشبوع مرکبونه نه دي، دي غیر مشبوع مرکبونه دي. ولې غیر مشبوع مرکبونه دي؟ ځکه دي غیر مشبوع مرکبونه دي چې په خپل منځ کې یو دانه څه لري، دوګونی اړیکه لري. وخت چې دوګونی یا درېګونی اړیکه د کاربن اټومونو په منځ کې راغله، نو دغه مرکبونه ته نور مشبوع مرکبونه نه سوالای، بلکې دا مرکبونه به سره کوم مرکبونه وي؟ غیر مشبوع مرکبونه وي. سټاریک اسید او اولیک اسید چې د شحمي تیزابونو یو له مشهوره تیزابونو څخه دي چې یو ته موږ سچوریټډ وایو او بل ته ان سچوریټډ وایو. یو مشبوع دی او بل غیر مشبوع دی. د دې هغه د دواړو پیژندګلوي مو وکړه او په لنډه توګه سره مو د دې
هغه کوم معلومات چې هغه مو سره راټول کړل. لومړی شحمي تیزابونه. شحمي تیزابونه مو ولوستل. شحمي تیزابونه کوم تیزابونو ته ویل کېږي؟ هغه تیزابونو ته ویل کېږي چې په خپل ترکیب کې د کاربوکسیل ګروپ ولري او د کاربون د هایدروکاربن کوم زنجیر چې دی د هغه د کاربونونو شمېر 4 سره مساوي د 4 څخه زیات وي چې د شحمي تیزابونو هغه لومړنی مرکب د بیوټاریک اسید په نوم سره یادېږي چې درلودونکی د څو اټومه کاربن و؟ د 4 اټومه کاربن. همدارنګه د شحمي تیزابونو یو له مشهور تیزابونو څخه سټاریک اسید یا اولیک اسید. سټاریک اسید مشبوع تیزابونه دي او اولیک اسید چې دی هغه غیر مشبوع تیزابونه دي. دا چې اولیک اسید ولې غیر مشبوع تیزابونه دي په ساختماني فورمول کې مو وښول، او دا چې سټاریک اسید ولې مشبوع تیزابونه دي دا مو هم په خپل ساختماني فورمول کې سره کم کړل ورته وموښول. دا و د سټاریک اسید او همدارنګه اولیک اسید لنډه پیژندګلوي او شحمي تیزابونه. نو د دې درس په د شحمي تیزابونو په خلاصېدو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.